شرم کول یا خجالت څه شی دی؟ ولې موږ د خلکو پر وړاندې شرم احساسوو؟ ولې د خلکو په حضور کې راحتۍ سره خپل نظریات نشو بیانولی؟ څه ډول د شرم له احساسه آزاد او یو نارمل اجتماعي شخصیت جوړ شو؟ دا ویډیو یوازې د هغو کسانو لپاره ګټوره ده چې د خلکو پر وړاندې د خجالت احساس کوي او د خلکو په یوه ډله کې پر ځان باور یا اعتماد کمیږي. که څوک داسې مشکل نه لري نو یوازې د خپلو معلوماتو زیاتولو لپاره کتلی شي. ولې شرمیږو؟ البته د شرم څخه زموږ هدف هغه حیا او د اجتماعي نزاکتونو مراعاتول نه دي چې موږ په خپله ټولنه کې او د خپلو کلتوري ارزښتونو له مخې باید مراعات کړو. دلته هدف د شرم هغه غیر منطقي اړخ دی چې موږ په ورځني ژوند کې داسې احساسوو چې زموږ د ژوند چارې ستونزو سره مخ کوي. شرمېدل یا خجالته کېدل یو منفي عاطفي احساس، یوه ناراحتي او حتی یو تکلیف دی چې ډیر شمیر خلک ترې کړیږي خو نه پوهیږي چې څه چاره یې وکړي. د دې تکلیف منشا دا ده چې شرم کوونکی شخص په دې باب ډیر حساس دی چې نور خلک هغه ته په کوم نظر ګوري او څنګه یې ګڼي. که انسان کې د شرمېدلو د احساس اندازه کمه وي او هغه ته کومه ستونزه نه جوړوي نو کولی شي ورسره ژوند وکړي. خو که چیرې د دغه تکلیف اندازه په ځورونکي حد کې وي نو خامخا یې باید چاره وکړل شي، ځکه چې هغه د ودې او پرمختګ لارې بندوي. د شرم کولو د احساس یو څو احتمالي لاملونه او حل لارې دا دي. 1. ځان پوه کړئ چې له کومو شیانو یا کومو حالاتو کې شرمیږئ. شرم کول بیلابیل لاملونه درلودی شي. یو شمیر کسان ښایي د دوی په باب د نورو خلکو له منفي نظریاتو او خبرو ویره ولري. هغوی اکثرا ویریږي چې ګواکې خلک به یې په هکله بد قضاوت وکړي، دوی به خراب یا ناقص وګڼي او د دوی جسمي یا شخصیتي نیمګړتیاو ته به متوجه شي. پر ځان او خپلو وړتیاو شکمن اوسېدل. ځینې خلک د کمترۍ احساس کوي. دغه خلک د پرفیکشنیزم په نوم یو فکري عادت لري او د ځان لپاره ډیر غټ معیارونه ټاکلي دي. پر پرفیکشنیزم تفکر اخته کسان چې هر څومره هم ښه وي او هر څومره هم غټ کارونه وکړي هغه ورته بیا هم کم ښکاري او د لا زیات بهترولو په هڅه کې وي. دوی داسې احساسوي چې ګواکې دوی او یا د دوی کار د یو لوړ معیار سره برابري نه خوري، نو تل د کموالي او شرم احساس کوي. د اروايزو ګزارونو ترخه تجربه یا یادښت ښایي خجالتي شخص باندې تیر وخت خصوصا ماشومتوب کې په پرله پسې ملنډې وهل شوي وي او یا رټل شوی وي چې د هغه په شعور کې اغیز پرېښی وي او په همغه وجه تل د شرم احساس کوي. 2. باورونه مو اصلاح کړئ. اکثره وختونه زموږ شرم له دې پیدا کیږي چې موږ د ځان څخه تر حده پورته تمې او توقعات لرو او د دې خیالي توقعاتو نه پوره کولو له امله د خجالت احساس کوو. هڅه وکړئ پوه شئ چې تاسې په خپله خپل ځان څه ډول ارزوئ او بیا شاوخوا خلکو ته وګورئ. آیا هغوی واقعا هم ستاسې د ارزښت ټاکلو لپاره ستاسې څخه دومره سختې غوښتنې او اصول لري؟ او که نه دا په خپله تاسې یاست چې د ځان په وړاندې مو دومره غټ توقعات ایښي دي. هڅه وکړئ له ځانه توقعات راکم کړئ، په ځان لږ مهربانه اوسئ او په خپل ځان او خپلو وړتیاوو قناعت وکړئ. هیڅ څوک هم پوره نه دي. 3. پر ځان د زړهسوي تمرین وکړئ. که تاسې د بې ځایه شرم کولو تکلیف لرئ نو پر ځان مه غوسه کیږئ، بلکې برعکس پر ځان زړه وسوځوئ. تاسې په تکلیف یاست او حق لرئ چې همکاري در سره وشي. که تاسې پوه شئ چې شرم کول یو غیر ارادي تکلیف دی او ستاسې یو نږدې ملګری داسې تکلیف لري نو تاسې به هغه سره څه ډول چلند وکړئ؟
آیا په هغه به مو زړه ونه دردیږي او لازمه مرسته به ورسره ونه کړئ؟ خامخا یې کوئ. نو له ځانه سره هم همداسې زړهسوی او مهربانه چلند وکړئ. هر وخت چې د بې ځایه شرم احساس درته پیدا کیږي نو در یاد کړئ چې په دې دنیا کې هیڅ څوک هم پوره نه دي او نه خلک په دې اخته دي چې تاسې کې عیبونه او نیمګړتیاوې ولټوي او تاسې وتلي. هر څوک په خپلو خولو کې ډوب دي. 4. د شرم کولو څخه د ځان خلاصون لپاره واړه قدمونه واخلئ. په مسلسل ډول خو ورو ورو داسې کارونه وکړئ چې مخکې مو د شرم کولو له وجې نه کول. مثلا مخکې خلکو سره له مخامخ کېدلو تښتېدلی، خو اوس د یوې شېبې لپاره تم شئ، د هغوی سترګو ته وګورئ، لږه مسکا او ورسره سلام او روغبړ وکړئ او بیا لاړ شئ. یا فرضاً د ملګرو په ډله کې ناست یاست چې پخوا به همیشه خاموش وئ. اوس د یوې دقیقې لپاره هغوی ته وینا او یا یو څو خبرې وکړئ او بیا غلی شئ. همداسې په نورو برخو کې هم واړه ګامونه واخلئ. دا واړه ګامونه به ورو ورو له یوې خوا ستاسې عادت جوړ شي، ستاسې ویره به تر څه مودې وروسته کمه او بالاخره ختمه شي. خلکو څخه ستاسې د پټېدلو عادت به له منځه لاړ شي او برعکس تاسې به عادت وکړئ چې په اجتماع کې ځان ښکاره کړئ او زړور چلند وکړئ. د هر قدم اخیستلو وروسته ځان ته آفریني ورکړئ او د ځان ستاینه وکړئ، حتی که دغه کار درته ډیر بې ارزښته هم ښکاري. دا ومنئ چې دغه واړه کارونه ډیر زیات ارزښتمن دي او راتلونکي کې به یې تاسې زرینې نتیجې ووینئ. 5. که اړتیا وي ارواپوه ډاکټر ته مراجعه وکړئ. شرم کول یو تکلیف دی او تاسې ملامته نه یاست که یې لرئ. دا د انسان رواني جوړښت دی چې کله ناکله دغسې ستونزې پکې رامنځته کیږي. که تکلیف مو منځنی حد کې وي نو په اسانۍ مشورې به در سره کافي مرسته وکړي. خو که چیرته مو مشکل ډیر زیات ژور وي او تاسې ته د ژوند چارې او اجتماعي اړیکو جوړول د ستونزو سره مخ کوي نو بهتره ده چې ارواپوه ډاکټر ته ورشئ او مرسته وغواړئ. البته دا کومه رواني جدي ستونزه نه ده او په نړۍ کې په میلیونونو خلک ورباندې اخته دي. دا صرف یوه عادي احساسي یا فکری ستونزه ده او د رغېدلو وړ ده. بریالي اوسئ.